Hello guys, welcome to English learning in Pashto. سلامونه دوستانو د انګلیسي زده کړې ته ښه راغلاست. نن ورځ په دغه ویډیو کې موږ تاسو ته د پروټس وکیبلري یعنې میوجات نومونه په انګلیسي ژبه کې وړاندې کوو. نو دغه ویډیو تر پایه پورې وګورئ او تر نورو ملګرو سره یې شیر کړئ. نو ټایم نه ویسټ کوو، راځئ چې کلاس شروع کړو. Number 1. Mulberry. Mulberry. Tuta. Dates. Dates. Khajire. Watermelon. Watermelon. Indwana. Coconut. Coconut. Copra. Pomegranate. Pomegranate. Anar. Peach. Peach. Shaptalu. Grapes. Grapes. Angur. Mango. Mango. Orange. Orange. Naranja. Plum. Plum. Alucha. Apricot. Apricot. Zardalu. Pumpkin. Pumpkin. Kadu. Apple. Apple. Mana. Pear. Pear. Anak. Cherries. Cherries. ګیلاسونه. تاسو ته په سکرین ښکاري دې ته ګیلاسونه ویل کېږي. بنانا. بنانا. کیله. کیوي. کیوي. کیوي ته ویل کېږي. اولیف. اولیف. زیتون. فیگ. فیگ. انځر. که چیرته د ای په ځای په فیگ کې تاسو پی ولیکئ یا پی تلفظ کوئ نو پیک بیا خنزیر ته ویل کېږي. نو له دې وجې ستاسو تلفظ باید په صحیح وي، یعنې تلفظ په انګلیسي کې ډېر زیات مهم ده. پیچ. پیچ. شفتالو. پاینیپل. پاینیپل. اناناس. اپل. اپل. مڼه. کرون. کرن. جوار. egg plants. egg plants. تور بانجان. cauliflower. cauliflower. ګوپی. تاسو ته په سکرین ښکاري دې ته ګوپی وایي، په انګلیش کې ورته cauliflower ویل کېږي. cauliflower. lettuce. lettuce. گاو. radish. radish. سرخکه. red cabbage. red cabbage. سور پټ ګوپی. red cabbage ځکه ورته ویل کېږي چې دا سور ده. red یعنی سور ځکه ورته ویل کېږي چې رنګ سور ده. red cabbage ویل کېږي پټ ګوپی.
او ښکاره ګوبي ته هغې کالی فلاور چې مخکې مې تکرار کړ تاسو ته هغې ته بیا کالی فلاور ویل کېږي مګر دې ګوبي ته چې پټ وي او سور وي دې ته ریډ کیبج ویل کېږي دوهم یو دا وایټ کیبج سپین ګوپی وایټ کیبج کیروټس گازرې کوکمبر بادرنګ ریډ پیپرز سره مرچ یا سره مرچک او همداشان مرچکو ته یا مرچو ته په انګلیسي کې چیلی هم ورته ویل کېږي ریډ چیلیز سره مرچ چیلیز مرچک یعنی پیپرز هم ورته ویل کېږي مرچو ته چیلیز هم ورته ویل کېږي دواړه صحیح دي مګر پیپرز په امریکن انګلیش کې زیات استعمالیږي دوهم چې دی ګرین چیلیز شنه مرچک یا شنه مرچ یا ګرین پیپرز garlic وګه tomatoes بانجان turnip بنګړی ته یا ځینې خلک ټماټر ورته وایي turnip پی نخود potatoes الوګان جینجر ادرک سکواش کدو لیکس شنه پیاز سپینچ پالک مشرومز مرخیړي کینز غني د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و هیله ده چې یو څه ورڅخه زده کړي وي که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سیمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ترڅنګ یې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي او که چیرته کومه غوښتنه نیوکه یا پیشنهاد لرئ نو مهرباني وکړئ موږ ته یې په کمنټ باکس کې پرېږدئ تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو په پاک رب سپارم هر چیرې چې یاست الله مو مل شه Thank you so much for watching.